د پاکستان حکومت بالاخره او افغان حکومت ته د مذاکراتو لپاره اړ شو. تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي که چیرې اسلام آباد ماته اجازت نه کړي را زه به ضرور ځم او افغان حکومت ته له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره مذاکرات کوم له هغو سره به کښېنم. خو خواجه آصف د ده په مقابل کې ویلي دي چې هیڅ صوبې وزیر اعلی دا اجازت نه لري چې پر خپل سر باندې ولاړ شي له بل هیواد سره مذاکرات وکړي، بلکې ده ته به له اسلام آباد څخه اجازت ملاویږي بیا دی تللی شي او هغه اجازت هم هغه چاته ده چې هغه باچا د هغه ملک ولاړ شي. وزیر اعلی ته هېڅکله دا اجازت نشته چې پر خپل سر باندې ولاړ شي له یو بل ملک له یو بل هیواد سره د مذاکراتو په اړه باندې خبرې وکړي. خو علي امین ګنډپور د خبرو په جواب کې ویلي دي چې زه به ضرور ځم، خامخا به ځم ځکه چې دا اور زما په صوبه کې بل د پښتانه زما وژل کېږي، پښتانه زما ختمیږي، تا سره څه غم ده. ده ورته ویلي دي چې که چیرې تاسو ماته اجازت راکړئ که نه کړئ را 3 ورځې مهلت درکوم، له هغه نه بعد به زه ضرور لاړ شم افغانستان ته او افغان حکومت سره به کښېنم د ترهګرۍ د ختمېدلو لپاره له هغو سره په ګډه باندې به زه خپل دریځ شریک کړم او موږ تر مابینځ به له هغه چا سره چې هغه په دغه هیواد کې ترهګرۍ پېښوي له هغو سره به زموږ مذاکرات کامیاب شي او په دغه امن او په دغه صوبه کې به یو ځل بیا د پخوا په شانتي امن راولم. دغه رقم علي امین ګنډپور په خیبر پښتونخوا کې د افغان له کوسنګرۍ له افغان حکومت سره کتلي او په دغه کتنه کې ده ورته ویلي چې زه اراده لرم چې افغان حکومت سره ووینم په کابل کې او دغو سره د مذاکراتو په اړه باندې خبرې وکړم. خو افغان حکومت د ده هر کلي ته ویلي چې خدای مو هر کله راوله. داسې مخکې هم ذبیح الله مجاهد ورته ویلي دي چې موږ کولی شو چې د پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر مابینځ یو فریق ثالث جوړ کړل شو او د دوی تر مابینځ مذاکرات وکړو. دوی د موږ ته اجازت راکړي نو موږ کولی شو چې د پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر مابینځ مذاکرات وکړو.